بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د انګلیش نیوز پیپرز شروع کړی دي او مونږه یو آرټیکل شروع کړی دی د ډان نیوز، کوم چې زاهد حسین صاحب لیکلی دی په 31 مئی 2023 کې. دا په ډان نیوز کې شایع شوی دی. د دې آرټیکل نوم دی گیم آف پولیټیکل انجینیرینګ. د دې مونږه الریډي 3 پارټس الریډي کړی دي او نننې لیسن د دې په باره کې زموږ چې دی دا د پارټ نمبر 4 او انشاءالله په دې کې به مونږ دا ټول آرټیکل چې دی دا به مونږ کمپلیټ کوو. دا به انشاءالله په نننې لیسن کې ختم شي. صحیح ده. نو په تیر شوي لیسن کې مونږ تر دې ځای پورې ویلي وو چې نواز شریف is disqualified for life but he remains one of the most powerful leaders virtually running the current government from self-exile in London. د دې نه پس بیا زاهد حسین صاحب وایي چې despite the large exodus of senior party members د پارټۍ نه په ګڼ تعداد کې د سینیر لیډرشپ د وتلو نه باوجود، despite ویل کېږي باوجود، یعنی د دې کار باوجود، په اردو کې به هم راځي باوجود اس کې despite. لارج exodus مونږه په تیر شوي یو پارټ کې هم د دې معنی کړې وه. exodus ویل کېږي وتلو ته. صحیح ده. او زیات تر دا په هغه سنس کې استعمالیږي کله چې یا ډېر انسانان یا ډېر ځناوران د یو ځای نه بل ځای ته ځي، وځي د هغه ځای نه. صحیح ده. نو لارج ایکسوډس اف سینیر پارټي ممبرز، نو دا په دې ټیم کې د پی ټي آی خبره کېږي چې د پی ټي آی نه چې کم په ګڼ تعداد کې کم سینیر لیډرز چې کم دي هغوی اوس پارټي پرېږدي. نو د هغې په باره کې دا خبره کېږي چې د پارټۍ نه د سینیر لیډرشپ په ګڼ تعداد کې د وتو باوجود عمران خان's mass popularity doesn't seem to have diminished. د عمران خان چې کومه ډیر زیات مقبولیت دی نو داسې نه ښکاري چې هغه کم شوی دی. ماس پاپولیرټي ویل کېږي ډیر زیات مقبولیت ته، یعنی چې په عوام کې ډیر زیات مشهور دی او مقبول دی. doesn't seem to have diminished. diminished ویل کېږي کمیدو ته، diminished کمیدو ته، او doesn't seem مطلب دا دی چې داسې نه ښکاري. د ټولې خبرې مطلب دا دی چې د پی ټي آی نه چې څومره په ګڼ تعداد کې خلک لاړله، د پارټي یې پرېښودله، د هغې باوجود د عمران خان چې کم مقبولیت دی نو داسې نه ښکاري چې په هغې کې څه کمی راغلی دی. د ټولې خبرې مطلب دا دی. he cannot be removed from the political arena. هغه د سیاسي میدان نه څوک لرې کولی نه شي. he cannot be removed from the political arena. any move to ban the party will further weaken the democratic process. داسې هر یو حرکت، داسې هر یو عمل چې پارټي بین کی، په پارټۍ باندې پابندي ولګوي، will further weaken the democratic process. دا به نور هم دا جمهوری عمل کمزوری کړي. further ویل کېږي یعنی نور هم، او weaken ویل کېږي کمزوري کولو ته. د دې مطلب دا دی چې په پی ټي آی باندې که فرض که بین ولګي نو د هغې به نقصان دا وي چې دا جمهوري عمل چې کوم دی دا به نور هم کمزوري شي. indeed خو ضروري خبره دا ده indeed، او یا تاسو ورته ویلی شئ بېشک. indeed the perpetrators of the May 9 violence must be brought to justice. د 9 مئی چې کم انتشار و د هغې چې کم خلک هم مجرمانو نو هغه ضرور هغوی چې کم دی د انصاف نظام ته یو قسم له راوستل پکار دی، یعنی عدالت ته هغه خلک چې کم دی راوستل پکار دی. پرپیټریټرز ویل کېږي مجرمانو ته. پرپیټریټر هغه کس ته ویل کېږي چا چې یو جرم کړی وي. نو د دې مطلب دا دی چې د 9 مئی چې کوم هغه واقع شوی و، کم انتشار شوی و، نو په هغې کې چې څوک هم مجرمان دي، چا چې هم دغه جرم کړی دی، نو دا ضروري ده چې هغوی چې کوم دی د هغوی سره د انصاف وکړی شي او هغوی چې کوم دی یو قسم له عدالت کې پیش کړی شي او د خپلو کیسونو چې کوم دی مخامختیا دي وکړي. and Khan too should face the charges against him in court. او عمران خان له هم پکار دی چې هغه هم د خپلو هغه الزاماتو په عدالت کې چې کوم دی مخامختیا وکړلي. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې کومو خلکو په 9 مئی باندې انتشار کړی و نو هغوی له هم پکار دی چې په عدالت کې پیش شي او خپل چې کوم هغوی باندې الزامونه دي د هغې جواب دی ورکړي، او عمران خان دی هم په عدالت کې پیش شي، په هغه باندې کم الزامات دي د هغې چې کوم دی مخامخ دي شي عدالت ته او د هغې جواب دی ورکړي. but the May 9 incident must not be used to delay the elections. خو د 9 مئی دا حادثه چې کومه ده دا دی د الیکشن د وروسته کولو دپاره نه استعمالیږي. must not be used to delay the election. دا دی
بالکل د الیکشن د وروسته کېدو دپاره نه استعمالیږي. یعنی د دې حادثې په وجه باندې د دوی دا الیکشن چې کوم دی دا نه وروسته کېدای، د هغې دپاره دا چې کوم دی ځان د فایدې دپاره نه استعمالوي. Any unconstitutional move will strengthen Bonapartism. داسې هر یو عمل چې د آئین خلاف وي نو هغه به دا بوناپارټیزم چې کوم دی دا نور هم مضبوط کړي. unconstitutional ویل کېږي چې یو کار د آئین خلاف وي، صحیح ده، unconstitutional وي. او بوناپارټیزم ویل کېږي دا د نیپولین بوناپارټ په باره کې ده. نیپولین بوناپارټ دا د فرانس یو جرنیل و په 18مه او په 19مه صدۍ په دغه وخت کې تیر شوی دی. نو هغه چې کوم د خپل د هاوس اف بوناپارټ د واپس راوستو دپاره، هغه د نظام واپس د راوستو دپاره هغه چې کوم حرکتونه کړي وو نو هغه عمل ته ویل کېږي بوناپارټیزم. نو دی وایي چې any unconstitutional move will strengthen Bonapartism. هر داسې عمل چې هغه غیر آئیني وي نو هغه به دا بوناپارټیزم مضبوط کړي. strengthen ویل کېږي مضبوطولو ته. دلته کې د بوناپارټیزم د مطلب دی دغه فوجي چې کوم د پاکستان چې کوم دا ملټري سیستم دی، فوجي نظام دی یا مارشل لا یا چې کوم اسټیبلیشمنټ کوم نظام دی، هغه به نور مضبوط کړي. د ټولې خبرې مطلب دا دی چې که فرض کا د دې 9 مې د واقعې په اړه کې د هغې په وجه باندې الیکشن وروسته شي، الیکشن ډیلی شي، نو دغه الیکشن وروسته کول چې کوم دی دا به یو قسم د غیر آئیني وي، ځکه چې په آئین کې تا ته وایي چې ته به الیکشن کې په یو خاص وخت کې. نو که داسې یو عمل وشي چې هغه غیر آئیني وي نو د هغې نه به چې کوم دی دا جمهوري عمل به کمزوري شي او دا کوم چې د ملټري کوم د اسټیبلیشمنټ چې کوم نظام دی هغه به مضبوط شي. amid the clampdown and exodus of senior party leaders. د پارټۍ نه د سینیر لیډرانو د وتلو او د دوی ټول اکټیویټیز اچانک بندولو د دې هر څه په مینځ کې there is some indication of softening in Khan's hardline position. دغلته کې د عمران خان چې کم hardline position و، کم سخت پوزیشن چې هغه نیولی و د مخکینه، په هغې کې لږ شانتي د نرمۍ اشاره ده. امید ویل کېږي لکه د سسیز په مینز کې یا سړی د قسمه قسم حالاتو په مینز کې وي که نه، یو طرف ته چې کم دی په پارټۍ باندې چې کم دی کریک ډاون شروع دی، څوک جیلونو ته اچوي، او بل طرف ته کم چې د پارټۍ سینیر لیډران دي هغوی پارټي پرېږدي، نو د دې هر څه په مینز کې امید ویل کېږي په مینز کې، صحیح ده. او کلامپ ډاون ویل کېږي چې څوک یو حکومت یو قسم لا د چا ټول اکټیویټیز چې کم دي کم کارونه چې خلکو روان کړي وي هغه एकदम بند کړي په سختۍ سره، دې ته کلامپ ډاون ویل کېږي، صحیح ده. او ایکسوډس خو ویل کېږي د پارټۍ نه وتلو ته، او انډیکیشن ویل کېږي اشارې ته، دا یو اشاره میلاو شوې ده، دا یو انډیکیشن میلاو شوی دی. سافټنینګ ویل کېږي نرمۍ ته، د سافټ نه دا ټکی جوړ شوی دی سافټنینګ. او هارډ لاین پوزیشن هغه سخت پوزیشن، صحیح ده، کم چې عمران خان مخکې کم سخت پوزیشن نیولی و، یعنې د چا سره به خبرې اترې نه کولې او د چا سره به چې کوم دی ډایلاګ نه کوله او خپل یو سخت پوزیشن یې نیولی و. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې دا کم حالات غیر چاپیره جوړ دي، یو طرف ته خلک چې کوم دی پارټي پرېږدي او بل طرف ته چې کوم دی د پی ټي آی چې کوم ټول اکټیویټیز وو، یعنی کله به هغوی جلسې کولې او کله چې به ریلیانې ویستلې نو هغه یې وله هم एकदम بند کړله، دغې ته کلامپ ډاون ویل کېږي، ټول اکټیویټیز یې وله एकदम بند کړله. نو په دې هر څه کې د دې هر څه په مینځ کې د عمران خان چې کم هغه سخته لهجه وه، هغه کم سخت پوزیشن چې نیولی و، په هغې کې د لږې شانتي د نرمۍ اشاره ده، صحیح ده، یعنې هغه خپل پوزیشن لږ شانتي نرم کړلو. in a recent statement او اوسنی چې کم د هغه بیان راغلی دی، اوس چې کم تازه اوس لږ وخت مخکې چې د هغه کم بیان راغلی دی recent statement, he called for talks among all stakeholders to resolve the present political crisis. هغه ټولو متعلقین ته سټیک هولډرز ویل کېږي، یعنی یو کار چې د چا متعلق وي هغه ټول خلک سټیک هولډرز وي. نو هغه ټولو سټیک هولډرز ته د دې سیاسي چې کم دا یو مسله جوړه شوې ده، کم کرایسس کم بحران جوړ شوی دی، د دې د حل کولو هغه دې ټولو خلکو ته چې کوم دی وینا وکړله، هغوی ټولو ته مطلب دا یو میسیج ولېږو. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې د عمران خان چې کوم
حالیه کم اوس چې کم دغه بیان راغلی دی چې په هغې کې هغه ټول سټیک هولډرز ته د ټولو خلکو ته د چا چې په دې کې سټیکس دي د چا چې متعلق دا ټول مسایل دي یعنی په هغې کې دا پی ډي ایم ګورنمنټ دی په هغې کې اسټیبلیشمنټ دی دې ټولو ته هغه یو قسم له دا پیغام ورکړی دی چې راځئ چې په جمع باندې دا ټولې مسلې دا کم بحران جوړ شوی دی سیاسي چې دا مونږ په جمع باندې حل کړو صحیح ده. نو دا هغه نرمي ده چې د کم دی ذکر کوي چې دا د عمران خان په رویه کې دا چې کوم نرمي ده دا راغلې ده ځکه چې مخکې به هغه د چا سره خبرې اترې کول نه غوښتله او اوس چې کم دی هغه په خپله باندې خلکو ته وایي چې راځئ او دا ټولې مسلې په جمع باندې حل کړلو. It is a sharp departure from his earlier position not to engage with the ruling coalition at all. دا د هغه په دې ډیپارچر کې ډیپارچر خو تاسو پیژنئ که نه خلک چې کله جاز الوځي نه هغې ته هم ډیپارچر ویلې کېږي که نه نو دا د هغه شارپ ډیپارچر دی شارپ ویلې کېږي چې ډېر تیز سړی والوځي صحیح ده. فرام his earlier position د هغه چې کم مخکینی پوزیشن و هغه چې کم مخکینی خپل پوزیشن اغستی و not to engage with the ruling coalition at all او هغه پوزیشن سو د هغه مخکې not to engage چې د چا سره هم خبرې اترې ونه کړلې انګیج ویل کېږي د چا سره مشغوله کېدل چې د هیڅ چا سره هم مشغوله نشي with the ruling coalition at all د دې ruling coalition سره بالکل coalition ویل کېږي اتحاد ته او ruling ویل کېږي یعنی کم خلک چې حکمران دي د ruling coalition اوس څوک دي یعنی د پی ډي ایم چې کم اتحاد دی د هغوی حکومت دی اوس که نه نو د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې دا د عمران خان په هغه مخکینی پوزیشن کې چې کله به هغه د خلکو سره خبرې اترې کول نه غوښتله او اوس سره خبرې اترې کول غواړي نو دا یو شارپ ډیپارچر دی دا هغه د خپل پوزیشن نه یعنی ډېر زیات بدل پوزیشن ته لاړلو مخکې به د خلکو سره خبرې اترې کول نه غوښتله او اوس د هغوی سره خبرې اترې کولو ته تیار دی. with his party facing disintegration پارټي یو ماتېدو طرف ته مخامخ ته صحیح ده. فیسنګ ویل کېږي چې مخامخ ورته ډس انټیګریشن ویل کېږي ټوټ پوټ ته په اردو کې به ټوټ پوټ راځي چې پارټي ماتېږي یعنی دنیا خلک د پارټۍ نه روان دي او پارټي چې کوم ده ماتېدو واله ده. and the sword of disqualification hanging over his head او د نااهله کېدو چې کومه توره ده sword ویل کېږي تورې ته او disqualification نااهله کېدو ته ویل کېږي hanging over his head هغه د هغه په سر باندې چې کم دی هینګینګ ویل کېږي چې راځوړندی وته صحیح ده یعنی د ډسکوالیفیکیشن کومه توره چې ده هغه د عمران خان په سر باندې ده د خبرې مطلب دا دی صحیح ده. خان's options are shrinking د عمران خان سره چې کم options دي د هغه سره چې کمې لارې دي هغه چې کم دی راغونډېږي shrink ویل کېږي یو څیز چې راغونډ شي صحیح ده دې ته shrink ویل کېږي. نو د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې د عمران خان پارټي یعنی پی ټي آی یو طرف ته خو هغه ماتېږي مسلسل روانه ده یعنی خلک تیزي د ټوټ پوټ شکار ده او بل طرف ته په عمران خان باندې د نااهله کېدو چې کومه توره ده هغه هم په سر باندې ولاړه ده. نو د عمران خان سره چې کوم آپشنز دي کومې لارې دي نو هغه ډېر زیاتې لږې دي they are shrinking هغه لارې ورځ ته ورځ یعنی کمیږي صحیح ده. his political survival also depends on the continuation of the democratic process د هغه چې کم سیاسي سروایول دی سروایول ویل کېږي یعنی د ژوند تیرولو چې کم لارې وي صحیح د هغې ته سروایول ویل کېږي. also depends on the continuation of the democratic process هغه هم د جمهوري عمل چې کم دا تسلسل دی هغه په دې باندې منحصره ده. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې د عمران خان چې کم خپل سیاسي ژوند کول دي د خپل چې کم سیاسي ژوند دی هغه نو هغه هم د دې سیاسي عمل په تسلسل باندې منحصره ده یعنی که دا سیاسي عمل وي نو هغه به هم نور سیاسي ژوند وکړي او که دا سیاسي عمل نه وي نو هغه به بیا نور سیاسي ژوند څنګه کوي صحیح ده د ټولې خبرې مطلب دا دی. unfortunately او د بدقسمتۍ نه his offer for reconciliation has been rejected by the ruling coalition او د بدقسمتۍ نه د هغه چې کم آفر و هغه چې کم خلکو ته دا یو آفر کړی و for reconciliation ویل کېږي مفاهمت ته په پښتو کې به ورته څه وایي پخلاینه به ورته وایي که نه چې یعنې ټول خلک رضا شي او پخلا شي خپله چې کومه ناراضتیا ده او د یو بل نه چې کوم خفګان دي چې هغه سړی ختم کړي دې ته ویل کېږي reconciliation has been rejected by the ruling coalition هغه د ruling coalition دا کوم چې حکمران اتحاد دی
نو هغه دوی مسترد کړی ده، یعنی د هغې نه انکار کړی دی. د دې خبرې مطلب دا دی چې د بدقسمتۍ نه عمران خان چې کم آفر د حکمران اتحاد ته کړی و چې راځئ او یو ځای خبرې اترې وکړو چې دا ټولې مسلې حل کړو، نو هغه د حکمران اتحاد مسترد کړله، هغوی پرې رضا نه وو، هغوی ترې نه انکار وکړلو او دوی وایي چې دا یو قسم نه بدقسمتي ده. It is a grave mistake to block the course of dialogue. دا یو ډیره زیاته خراب غلطي ده چې د خبرو اترو د کومه لاره چې دا سړی بنده کړي. ګریو خو په اصل کې ویل کېږي که مونږ ایز ا ناون واخلو نو ګریو خو ویل کېږي قبر ته ویل کېږي که نه، خو که دا مونږ ایز ان ایجکټیو استعمال کو نو د ګریو مطلب به راځي ډیر زیات خراب. ګریو میسټیک ډیره زیاته خراب غلطي، یعنی ډیره زیاته غټه غلطي. صحیح ده؟ نو د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې د خبرو اترو دروازې بندول دا به یوه ډیره زیاته غټه غلطي وي. Rejoicing in the dismantling of the PTI through political engineering will come back to haunt the ruling coalition. د political engineering په ذریعې سره د PTI په ماتېدو باندې د خوشحالۍ دا اظهار کول به یو ځل هم دغه حکمران اتحاد ښکار کړي. دا خو یې لفظي ترجمه ده. صحیح ده؟ Rejoicing ویل کېږي د خوشحالۍ اظهار کول. صحیح ده؟ په یو څیز باندې سړی د خوشحالۍ اظهار کوي. د دې خبرې مطلب دا دی چې یعنی اوس چې کله د پی ټي آی نه څوک لاړ شي او پی ټي آی یا په مشکل کې ده، نو دا چې کوم حکومت کې چې کوم خلک دي دوی راځي او پریس کانفرنس چې کله کوي نو ډېر زیات خوشحاله وي په دې خبره باندې چې پی ټي آی خو ماتېږي او پی ټي آی چې کوم ده ډېر زیات په مشکل کې ده، په دې باندې د خوشحالۍ اظهار کوي. نو دغې ته ریجویسنګ ویل کېږي، دغې خوشحالۍ ته ریجویسنګ ویل کېږي. dismantling of the PTI، dismantling خو ویل کېږي یو څیز ماتول، dismantle کول، ټوکړې ټوکړې کول of the PTI through political engineering will come back، دا به واپس راځي to haunt the ruling coalition، چې دا حکمران اتحاد ښکار کړي. haunt ویل کېږي ښکار کولو ته. صحیح ده؟ خوړلو ته، ښکار کولو ته. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی چې د پولیټیکل انجینیرنګ په ذریعې سره چې د پی ټي آی پارټي چې کومه ده هغه ماتېږي او دوی په دې باندې د حکمران اتحاد په دې باندې اوس په دې ټایم کې خوشحاله دي، نو زاهد حسین صاحب دا وایي چې همدغه کار یعنی هم دا پولیټیکل انجینیرنګ به واپس راځي او دوی به بیا ښکار کوي. یعنی د خبرې مطلب دا دی چې دا به په مستقبل کې چې څنګه دوی د خلکو سره کوي نو د دوی سره به هم بیا کېږي، همدغه کار د دوی سره هم کېدی شي، دوی به په خپله باندې د دې یو قسم له ښکار کېږي. It is lesson of history they must remember، دا د تاریخ یو سبق دی او دوی له دا ضرور یاد ساتل پکار دي. نو د دې خبرې ټولې مطلب دا دی چې دوی نن د پی ټي آی سره څه عمل کوي او څه کارونه دوی د دغه پارټۍ سره کوي یا پارټي ماتوي، پولیټیکل انجینیرنګ کوي، هغوی چې کوم دی هغوی ته تکلیف رسول، خلک جیلونو ته اچول، په خلکو باندې سختي کول. نو دوی دا وایي چې اوس خو په دې باندې دوی ډېر زیات خوشحاله دي، خو په مستقبل کې به هم دا ټول څیزونه دوی ته واپس راځي او دا څیزونه به بیا دوی سره هم کېږي او دا د تاریخ یو سبق دی او دې ټولو ته، دې ټولو سیاسي پارټیانو ته، دې ټول حکمران اتحاد ته دا یاد ساتل پکار دي چې په تاریخ کې همیشه هم دغه شانتي شوي دي چې څوک په چا باندې خوشحاله شوي دي وروسته بیا د هغوی سره په خپله باندې هم هغه کار شوی دی. د ټولې خبرې مطلب دا دی. صحیح ده؟ نو د دې سره زموږ دا آرټیکل شکر الحمدلله کمپلیټ شولو، دا موږ په 4 پارټس کې کمپلیټ کړلو. زما امید دی چې تاسو به د دې نه ډېر نوي ټکي زده کړي وي. په دې کې زاهد حسین صاحب د خلکو چې کم طاقت وي، کم چې ښه خبرې دي هغه هم کړي دي او د چا چې کمې کمزوریانې دي او بدې خبرې دي نو هغه یې هم کړي دي. زما په خیال چې دا یو ډېر بیلنس آرټیکل و، خو بیا هم ضروري نه ده چې د هرې خبرې سره د سړی اتفاق وکړي. په دې کې به ډېرې خبرې داسې وي چې تاسو به سره اتفاق نه کوئ، د ځینو خبرو سره زه هم اتفاق نه کوم، خو دا د زاهد حسین صاحب یو خپله تجزیه وه، د هغه چې خپل کم معلومات و د هغې په رڼا کې هغوی دا کالم لیکلی دی. نو موږ لا د نورو خلکو چې کومه رایې ده د هغې قدر او احترام پکار دی. نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به موږ یو بل آرټیکل کوي او یا که یو داسې اهم خبره وي چې هغه د دنیا په سطح باندې ډېر زیات اهمیت لري نو هغه شانتې خبرې به هم هغه یو خبره هم کېدی شي، نو په هغې باندې به هم انشاءالله موږ په فیوچر کې نور لیسنز کوو. نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا ملاویږو. لایک او شیر د نه هېر نشي او ټول زموږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.